بسم الله الرحمن الرحیم. رازو lesson 53 of Excel 2013. درې پنځوسم نمبر د سم تاسو سره بیا هم ریویو ټاپ دی او په ریویو ټاپ کې تاسو نن سلولو کمنټس ګروپ ولوسئ. دا ګوري کمنټس کوم سره مطلب تکراری دی. په ورډ کې موږ تاسو ور باندې کار کړو چې وات از کمنټ. چې دا کمنټ مین نظریه ته مطلب غواړي یو مشخص څه کې مطلب ایکسپلینیشن ورکړي. څه قسم ګوره فار ایگزامپل ټایپ کوم لکه چې رول نمبر، دا فار ایگزامپل ټایپ کوم چې ایس نیم، دا فار ایگزامپل ټایپ کړل چې ایف نیم. دا فار ایگزامپل تاسو کوم دی ایج شو، دا فار ایگزامپل جینډر شو، دا فار ایگزامپل کوم دی کلاس شو، دا فار ایگزامپل فیس هم تاسو سره، دا فار ایگزامپل کوم تاسو سره پیډ کړ او دا فار ایگزامپل بیلانس شو او دا مطلب تاسو کوم دی اډمیشن ډیټ شو. حالا مکمل به انتخاب کوم بولډ به کما او د یو مشخص بارډر امر کو دا قسم انټری کو فار ایگزامپل پکې نمبر 1 فار ایگزامپل سټوډنټ نیم عثمان، فادر نیم طاهر، ایج فار ایگزامپل 30 years میل، کلاس ورد، فیس 1000، پیڈ 1000 and balance fees minus paid 0 admission date دا دی تاسو صحیح ده. اوس فار ایگزامپل په دې لیست کې فار ایگزامپل یو نقطه چې کوم دغه یو ساته مطلب ګونګه ده څوک پینې پوهېږي. فار ایگزامپل دغه ایس نیم لکه چې دی دې لپاره تاسو څه ورته یو کمنټ ورته ورکوو. راځه ورپسې ریویو ټاپ ته کمنټ باندې کلیک وکړه. اوس ګوره څه لکه نو تم چېرې هیلو دلته هیلو یوزر دس از چې لکه په تم چې سټوډنټ نیم دی صحیح ده. اوس ګورې مطلب اوس دې باندې پوهېږي چې دلته کلیک وکړي څه وایي لکه هیلو یوزر دس از سټوډنټ نیم کلیر شو ورته. اوس فار ایگزامپل په دې لکه نه پوهېږي دا چې دی اډمیشن ډیټ چې ده تم چې لکه دا چې دی ما سره هیلو یوزر دس از چې لکه تم چې اډمیشن ډیټ اف سټوډنټ ګوره نو اوس نمبر چې په دې باندې پوهېږي چې مطلب دا چې ما سره د اډمیشن ډیټ دی. نو ګوره چې تاسو سره پر استفاده کړ ایکسپلینیشن دپاره تشریح دپاره صحیح ده. دلته راځه مله کبل وایي چې فار ایگزامپل ستاسو په کار که دا ډیلیټ کا څه کا. اوس ګوره دا مطلب غیر فعاله دی ما سره کار نه کوي که نه. دلته ودرېږه ما څه وکړه که دا ماته ډیلیټ کا څنګه چل شو ختم شو. کنټرول جیټ کوم مطلب چې دوباره دې راشي. نیکسټ لاړ شه لکه پریویس ته لاړ شه. نیکسټ غواړي یا پریویس غواړه صحیح ده. مخکې هم تللی شي او شاته هم تللی شي صحیح ده. بل لکه چې شو کمنټ کلیک دې باندې شو اور هایډ ګوره اوس کار کېږي که نه او کوه چې مطلب څه کا هایډ یې کا. دلته فار ایگزامپل ودرېږه لکه اوس ما سره ښکاره کېږي هایډ شو اور هایډ شو آل کمنټ کلیک دې باندې څنګه چل شو ما ټول کمنټونه څه کې ډسپلې کوي. دا لکه نو انک دی پاور پوینټ کې چې کوم هغه تاسو موضوع په نام د انک اوس څنګه شما سره مطلب دغه په دې شکل باندې کې ډسپلې کېږي. اوس یو مسله چې ذاته مهمه ده هغه دا ده چې فار ایگزامپل دا مطلب ته وایي چې یاره څه وکړه داسې یو کمنټ انزرټ کړه چې هغې کې پکچر وي. پکچر والا کمنټ به څنګه انزرټ کوو دا اوس ګورې یو پرابلم شو موږ ته صحیح ده. فرض کا دا به څه کومه لکه ټول به تم چې مش وکوه دلته کوم چې لکه دا ما سره کوم دی سټوډنټ فوټو مطلب ما سره کوم تصویر دی دا به لکه څنګه موږ تاسو ورته انزرټ کوو په کمنټ کې لکه چېرته کمنټ کې به مطلب څه قسم یو پکچر راوړو. تاسو ګوره دلته به لاړ شي یو کمنټ به ولې انزرټ کړو چېرته دلته ریویو ټاپ په دې کلیک وکړه رایټ کلیک دې باندې څه ویل که نو اوس دلته ګورې ما سره مطلب دا نه رانغی څنګه چل وکړو چې مطلب یو دنه څه راوړو کمنټ مطلب راوړو مطلب پکچر راوړو داسې چل وکړو دې مینس کې موږ تاسو مطلب څه وکړو یو دنه ټیکسټ باکس هم پکې نه ډرا کېږي. یو کار وکړه دلته راشه ورپسې چېرته پکچر راواخله سیمپل پکچر فار ایگزامپل فوټو دا دی فار ایگزامپل دا فوټو د ما دا څه که انزرټ کړ دې سایز چې کوم دی مطلب ډېر غټ دی دا در څه کوم تاسو اول کوشنی کوو داسې دا مې څه کله څه کوشنی مې کړ دا ورځ را سیټ کو
ښه دا بیا هم سایز ډېر غټ دی کوچنی به کړو دغه دا به کټ کړو ښه کنټرول ایکس ښه دا به څوک موږ تاسو کمنټ تاسو مخکې انځر کړی دی ښه ایډیټ کمنټ په دې کې به څه وکړو دا اوس پکې پیسټ کېږي ماله که نه څنګه چل وکړو دې سره چې مطلب دلته څنګه شي یو تصویر راشي ښه دې لپاره چې موږ تاسو مطلب تصویر ورسره وکړو دې سره به لینک جوړ کړو څه به ورسره جوړ کړو لینک څه قسم ګوره ورته هم څه وکړه مطلب دې ته یو هایپر لینک جوړ کړه کلیک کړه دې باندې کوم ځای کې دی ورته هم چېرې فار ایگزامپل بوکس ان نوټ کې دی ښه کوم تصویر ته هم چېرې دا تصویر دی اوکې که اوس ګوره ما سره څنګه شو لینک جوړ شو کلیک کړه دې باندې یس کړه مستقیمه څنګه شو تصویر ما سره مطلب راغی ورډ کې دا کېږي ښه چې مطلب څه کې دلته په خپل همدې کمنټ منځ کې دلته مطلب تصویر ته ډسپلېږي ښه فیل افیکټ په نوم سره یو آپشن دی دلته ده وشو ښه نو دې کې مطلب نور تاسو کوم دي خاص موضوعات نه دي پاتې دا زموږ تاسو سره کمنټس ګروپ کې تاسو ولوستو